نن پر رستم روډ سید آباد نومي کلي مسجد اقصا کې د مولانا مفتی وقاص احمد صاحب په ګڼ شمېر سره شاګردانو په ناظري سره د ختم قرآن ختم وکړو. دې ختم قرآن پروګرام دپاره نن د جمعې پر ورځ په مسجد اقصا کې یو تقریب منعقد کړی شو چې پکې د سید آباد کلي ډېرو خلکو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو او خوشه علاقو نه هم ښایسته ډېر زیات علما کرام حافظ قرآن او د دین سره وابسته ډېرو درنو مشرانو تشریف وروړو او په دې پروګرام کې یې شرکت وکړو. د دې پروګرام باقاعده ابتدا د تلاوت قرآن پاک نه وشوله. د تلاوت قرآن پاک نه بعد د سید آباد کلي جامع مسجد امام حضرت مولانا عبدالحنان صاحب خپل درانه الفاظ او د دین سره د ختم قرآن سره وابسته درنې خبرې د دې خلکو دړوانده کېښودلې. دنیا کې دغه شان د الله تعالی د کتاب مثل هم نشته. کتابونه دنیا کې ډېر دي، علمونه ډېر دي، تعلیمونه ډېر دي. د دې نسبت ډایرکټ د الله تعالی سره دی، دې ته کلام الله وایي. د نعتخوانۍ په مرحله کې د بالاګړی یو ښایسته اواز لرونکی او شاعر جناب محمد ابو سعید صاحب تشریف راوړی و چې د ناستو میلمنو دړوندې یو ښایسته نعتیه کلام پیش کړ. د نعتیه کلام نه بعد جناب محمد ابو سعید صاحب د ختم د ماشومانو دپاره یو نظم پیش کړو چې پکې د ختم د ماشومانو ټول نومونه ستایلي شوي وو. مسجد اقصا کې نن ختم د قرآن دی، مسجد اقصا کې نن ختم د قرآن دی. ابو بکر مبارک شاه دا خوشالي متبرک شاه، دا خوشالي متبرک شاه، دادا کو سفر نور چشمان دے مسجد اقصا کې نن ختم د قرآن دی. د نعتیه مرحلې نه بعد دې پروګرام ته رابلل شوي مولانا مفتی عبدالله فردوس صاحب په ماشومانو د سبق ویلو موضوع یو ښایسته شان تقریر خپلې درنې خبرې د ناستو ټولو میلمنو دړوانده کېښودلې. چې الله جل شانه د استادانو نه یو ډېر لوی خیر وکړو. د مفتی فردوس صاحب د ښایسته تقریر نه بعد د دې منعقد شوي پروګرام اختتامي دعا دپاره مفتی منظور صاحب ته بلنه ورکړل شوله. مفتی منظور صاحب په خپله دعا د سید آباد کلي ټولو خلکو دپاره خصوصا د دې ختم د ماشومانو دپاره او دغه شان د ټولې دنیا خصوصا د مسلمانانو دپاره په خپلو درنو الفاظو کې یو وسیع دعا وکړله چې الله دې زموږ په حق کې قبوله کړي. کیمرامین عابد حسین سره نیوز رپورټر جاوید وفا، یوټیوب چینل جاوید وفا ټي وي.